400 KPK نیوز دا سبسکرایب هم کې دا ویډیوګانې دي په ډېرو بدعملونه پې بچ یم چې هغه د خویزو ډاکټر یې 1200 پورې ډیپټي کې بیا په تخته شل کاله مسافري مو کې او چې بیا کلي ته راشي نو د احترام په شانتې لکه ډېر چیلنج ورکړي چې هغه موږ د دیرې نه بار لږ ویلي دي هغه زه اوس داسې تاسو ته نشم 15 نمبر زما خپله دا کومې چې مې اچولي دا هم د 4 ورځو دي بس د 15 ورځ باندې په مردان کې خان بابا او د پښتنو ته ویم چې یو 400 KPK نیوز سبسکرایب کې بیل آیکن ورسره دباو کې چې زمونږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي قدرمندو تاسو زما په څنګ کې احترام به یې ګوره چې تاسو په ټیک ټاک باندې ډېر زیات کتلی دی او تاسو فالو کوئ هم او لایک کوئ هم احترام را سره په پېښور کې ملو شو وی چې ما ورته د کوم دی وی چې زه د شب قدر یم ورته مې بل ملګری دی څه وی هغه بل ملګری خو به کلي کې وي نو ما ورته زه در سره یو دوه درې خبرې کوم احترام السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې سرجي ښه یې خیر دی جی احترام دا راته ووایه که نه چې دا ذهن ته دا خبرې څنګه راځي تاسو چې کوم ټیک ټاک باندې کوم کنټینټ شروع کړی دی نو مونږ خو داسې کار دی که نه چې چېرته مقابلې له لاړ شو مقابله کې مونږ لکه نوې سیزن یې زده کړو پوه شوې لکه په مومندو علاقې ته لاړ شو خپل نور علاقې ته لاړ شو نو هلته چې مونږ کله مقابله کوو نو مونږ سره ډېر غټ غټ کسان یې پوه شوې یعنې زه درته ووایم خپل ځاني ما په دې ثوابۍ کې یو مقابله کړې وه تاسو به کتلي وه څه شي مقابله د دوڼو او د خواجه سراو سره مې کړې وه په دې یوټیوب ډېره وایرل شوې وه او بس اوس راله دې خلکو خپله مینه راکړه محبت یې راکړه پوه شوې د خپل علاقې یو سټار یې جوړ کړم او امید مې دی الله به راله نور هم ترقي راکوي خو زما چې کوم کوشش دی که نه الله دې به د دې شي نه مونږ واړئ پوه شوې بل به ته زه د ووایم ما له یو ورکر راغلی تاسو به پیژنئ جواد جانې نیوز هغوی چې کومه قرباني ماله راکړه چې کوم وخت کې زه اجلاګانو پسې ګرځېدم ډېر بدعمله وم مونځ او داس په مې نه او هغه ما له راغی او ما له یو پروګرام واخیسته شارټ کټ کې او هغه په دې ټوله میډیا شو خو هغه نه مړه خوشحاله دی د خپلې میډیا نه مې مړه خوشحاله دی تر نه پورې نه چېرته غلط کار کړی او نه به یې وکړو پوه شوې او دغه ویډیوګانې دي په ډېرو بدعملونه پې بچ یم ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د احترام خبرې اورئ چې الرډي زه به ډېر غلط ګرځېدم او جواد جان یې راله راغی او هغه ما سره یو شارټ غونډه کې پروګرام ریکارډ کو د هغې په وجه باندې زه د ډېرو غلطو نه رامنې شوم اوس خپل مونځ اودس کوو او نه غلط کار کوو سم نه کوو څنګه چې تاسو وایئ چې د دوڼو مقابله وي یو دوه درې دوڼې دي کتونکو ته وکړئ د 400 KPK نیوز په شیشه باندې دا ټول ملګري تاسو ته ګوري بس زمونږ خو یو دوڼه دا ده وایي چې هغه د خویزو ډاکټر یې 1200 پورې ډیپټي کې بیا په تخته لرې خرڅی او چې لا 20 کالې مسافري هم کړی او چې راشي زما شانتې ښځې هم دلته کړي 20 کاله مسافري مو کې او چې بیا کلي ته راشي نو د احترام په شانتې ښځه هم درله کړي ښه بل یو ټیک ټاک باندې مې ویډیو ستاسو کته تاسو خان بابا له یو چیلنج ورکړی هغه چیلنج به چې څنګه مو هغوی له ورکړی دغه شانتې به دلته زما کتونکو ته مو ووایه چې کوم چیلنج تاسو ورکړی دی نو مونږ خو لکه ډېر چیلنج ورکړي چې هغه مونږ د دیرې نه بار لږ ویلي دي هغه زه اوس داسې تاسو ته نشم ویلی پوه شوې خو یو دا مې ورکړی چې ما وی چې ستاسو کومې کپړې زړې کېږي هغه ماله راکوئ کومې چپړې هم زړې کېږي نو ماله یې راکوئ زما د خپو یو شی نه میلاویږي نن سبا زه د 2 میټرو نه کپړه جوړوم او 15 نمبر زما خپله دا کومې چې مې اچولي دا هم د 4 ورځو دي بس د 15 ورځ باندې به شلېږي بلکل جی قدرمندو د احترام د 2 میټرو نه کپړې جوړېږي او څنګه چې دوی وایي چې خان بابا له ما چیلنج ورکړی دی چې کومې کپړې ستا نه زیاتې کېږي ته زړې نو هغه ماله راکوئ که تاسو سوچ کړی وي نو خان بابا ستاسو نه ډېر زیات غټ دی نو هغه یو خبره دا ده هغه سوپر سټار دی د دې علاقې پوه شوې په هر ملک کې یو پهلواني او د هغه پسې ډېره ښایسته یو فیملي ولاړ یو خپل ملک پې روښانې اوس زمونږ په مردان کې خان بابا دی هغه یو سوپر سټار دی او د هغه په مخ کې مونږ هېڅ شم نه پېښ ها احترام اخري پیغام دی کتونکو له ورکې یو خو به ورته دا ووایه چې دا 400 KPK نیوز چې کوم یوټیوب چینل دی دا هم سبسکرایب کړئ کیدای شي ستا ومني زما خو نه مني او بل پیغام ورکې چې دا کتونکي څه کوي نو ښه خبره به نو هلکه چې دا کوم چینل دی 400 KPK نیوز دا سبسکرایب هم کې دا ویډیو په مینه مو ګورئ
او د پښتنو ته هم چې یو موټی شي پېښ وي خلک هر څه کوي که نه کوي د پېښ وي بله دا خبره که نه چې نه سیاست کوم او نه مې ورسره لږې پېښ وي خو ظلم لږ چالوم دی دا زمونږ د عمران خان صاحب پسې پېښ وي چې هغه پسې ډېر زیات ظلم چالو دی یو دی د پاکستان جوړ شي خو دا لانجې او ګونجو نه څه نه جوړېږي اخر به هم تاسو هم دلته راځئ یو ورونه به بیا جوړېږي خو دا پښتانه دي دوی به دوه درې ځل ټیکي او په څلورم ځل به وراني ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو دا احترام به خبرې مو اورېدې د هغوی چې کومه دوڼۍ وي هغه هم تاسو واورېدې تاسو ټولو ته د مرکې په اخره کې وایم چې 400 کې پی کې نیوز سبسکرایب کې بیل آیکن ورسره دباو کې چې زمونږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي هر ځای کې چې حادبات بریالي اوسئ د لوی الله په لوی امان